الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. قدرمن ورونو یو ورور پوښتنه کړې ده چې آیا موږ ته په اسلام کې دا جایزه ده که نه چې یوه پردۍ اجنبي ښځه یا نجلۍ ته خور ووایو او یا پردۍ نجلۍ و پردي هلک ته ورور ووایي. دا په اسلام کې شته او که نه شته؟ قدرمند وروره، په اسلام کې د اسلامي اصولو موافق ورورولی او خورولی شته. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي انما المؤمنون اخوة. خو د اسلامي مقرراتو موافق مسلمان ته جایزه نه ده چې د بیګانه ښځې سره خبرې، ملګرتیا، ناسته ولاړه او اختلاط وکړي، ځکه چې دا امور ټول حرام او د زنا اسباب بلل کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري شریف صحیح حدیث دی، چې ایاکم والدخول علی النساء، تاسو ځان وساتئ د ښځو څخه، د بیګانه ښځو د خلوت څخه تاسو ځان وساتئ. او دا شان الله جل جلاله فرمایي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، یعنی ووایه ای محمد صلی الله علیه وسلم ایماندارو مؤمنانو ښځو ته چې پټې کړئ له نامحرمو خلکو څخه سترګې خپلې. او دا شان الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې بل ځای فرمایي سورة احزاب کې یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. ای نبی صلی الله علیه وسلم ووایه ښځو ته دي او لوڼو ته دي او دا شان و ښځو د مؤمنانو ته چې خواره دي کاندي چې خواره دي کې په ټولو ځایونو باندې په خپل ټول بدن باندې خپل پوړنې او خپل ټکري. نو واضحه شوه چې مسلمانې بیبي ته د الله جل جلاله حکم دی چې له بیګانه خلکو څخه ستر او پرده وکړي. او دا شان نارینه ته هم د الله جل جلاله حکم دی چې د بیګانه ښځو څخه ځان وساتي، د هغو د اختلاط څخه، د هغو د ملګري څخه او هغو ته د کتلو څخه، هغو ته د نظر کولو څخه او دا شان د نامشروع ارتباطاتو څخه ځان وساتي، تر څو د حرامو امورو څخه د نجات ومومي. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي ولا تقربوا الزنا، یعنی زنا ته مه نږدې کیږي. نو د زنا د نږدېوالي اسباب د بیګانه ښځو سره نامشروع ارتباطات دي او دا شان د هغو سره اختلاط و ګډوالي ده او بې حجابي ده. نو دا مسلمان ته نه ده پکار چې د هغه د پردي اجنبي نجلۍ سره په دې نوم باندې ته زما خور وې یا زما نور نومونه ورته کاروي، په هغې سره د نامشروع ارتباطات ولري، دا جایز نه ده. د انسان د سالم فطرت غوښتنه دا ده چې دی وایي زما ښځه دې د بل هیڅ چا سره هم نامشروع او غلط ارتباطات او ملګري ونه لري. همداسې پکار ده چې د بل خور هم داسې وبلې، د بل چا لور هم دغسې وبلې. نو دا مسلمان ته نه ده پکار، باید د دغه څخه ځان وساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لطفاً د معارف الاسلام د یوټیوب چینل په دې ډول سبسکرایب کړئ.